ملبس شو او خواري شهیدان وکړه فدایان وکړه کونډو وروڼو زحمتونه بې زویه بې میړه ژوند په هغو تېرېږي بې پلاره ژوند په هغو تېرېږي او ما و تا ته موټر اسلحه دفتر چوکۍ قلم کتابچه کمپیوټر وسایل ټول ما ستا په خدمت کې دي وتسألن یومئذ النعیم د دې شان پوښتنه په ورځ د قیامت الله کریم موږ تاسو نه کوي ملګرو د نورو ادارو سره همکاري کوي ولس ته په غټه سترګه ګوري خپل ملګرو ته په غټه سترګه ګوري علماو ته په غټه سترګه ګوري مشرانو ته په غټه سترګه ګوري کور ته چې ولاړ د خپل والدینو خدمت کوي کور ته چې ولاړ خپل مسجد ته ځي د خپل امام سره سره مسې کوي خپل امام ته قدر ورکوي د خپل د مسجد د سپین ږیرو قدر احترام کوي په دې لاره چې ځي د چا سره جنجال مه کوي څوک مه خفه کوي کوشش وکړئ په دنیا کې د خلقو زړه راکسر کړئ د خلقو زړه مه خفه کوي خلق په زړه زړه مه وهئ خلق سبب د دې مه ګرځوئ چې ته شراب وکړي خلق سبب د دې وګرځوئ ته دعا وکړي په اخره کې به موږ تاسې د خیر سره دا وعده وي چې موږ تاسې ملاقات به انشاءالله په جنت کې تاسې د مختلفو ولایتو یاست د الله په دربار کې به زه هم دا شاهدي وایم ته هم دا شاهدي وایاست زه به دا شاهدي د خدای په حضور کې وایم چې دغه مجاهدینو پیرې کوله بیا هم ترجمه کوله دغه عملیاتونه کول بیا هم ترجمه کوله دغه شمګیري کوله بیا هم ترجمې ته یا الله ستا کلام ته کښېنسته دا شاهدي به زه وایم وایي مجاهدینو دا شاهدي به ته یې ووایاست چې یو ګناهګاره ملا موږ ته راتللی د الله پناه راته ووایم یو سپاره تفسیر مطالعه کوئ د بل وینا څخه راځي زه دا افتخار کوم چې زه ته انتخاب شوم تاسې مخلصینو ته او دا امید لرم ستا الهی مجاهدین چې په ورځ د پوهنه سره کشف جنت زه نور عمل نه لرم صرف په دې خوشحاله چې د مجاهدینو استاد یم ستا یو استاد یم د فدایي ده فدایي خاص ملګرو استاد دا به وعده زما سره چې خدای ته زما شاهدي وایست چې دغه یو ګناهکار عالم راته ته به شهیدان د لاس شاید ته شهیدان سه یې ملګرو ستا دې غاړې بندې پر د خدمت کسان شفاعت وکړو موږ ته چې ویسا کېدل بیا په جنت کې د خدای په حضور کې